ډېر یو ښه خبره د افغانستان مظلوم ولس دپاره اوس مو هیواد د ځان بساینې په لور تکیه کوي. غني داسې کارونه درته کوي چې تاسو غواړئ د نړۍ سره سیال کې. خو راځئ دا ځل بیا ستاسو دپاره کومه کارنامه کړې ده. راځئ دا ښه خبر په همدې ویډیو کې را سره وګورئ. په سلامونه محرک علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شریک کېدو نه مخکې دغه ویډیو را سره تر پای وګورئ. په کندهار کې د درملو جوړولو تر ټوله لویه فابریکه په جوړېدو ده. په کندهار کې د هیواد په کچه د درملو د تولید تر ټوله لویه فابریکه د جوړولو 80% چارې بشپړه شوې دي. د عامې روغتیا چارواکو ویلي چې د دې فابریکې له فعالېدو سره به د هیواد د درملو په برخه کې پر ځان بسیا هیواد شي او د غیر معیاري درملو د واردېدو مخنیوی به هم وشي. د دغه فابریکې د جوړولو چارې 80% بشپړې شوې دي او د 2020 کال تر نیمایي باید ټولې چارې بشپړې شي. د مسؤلینو په خبره د سنو فارما په نوم دغه فابریکه به په نړیواله معیار درمل تولیدوي چې د کار ټول بهیر به د نړیوالو روغتیايي سازمان لخوا څارل کیږي. د یادې فابریکې مشر محمد سعید صدیق ویلي چې د درملو دغه فابریکه یو افغان سوداګرو په ګډه ونډه جوړه کړې ده چې په هیواد کې د ډیرو پانګوالو لومړنی سامي شرکت دی چې د مسؤلینو په برخه دغه فابریکه په 22 جریبه ځمکې کې د نږدې 50 میلیونه ډالر په لګښت جوړیږي. غني بابا دغه کړنه ستاسو څنګه ارزوئ؟ راځئ خواږه کمنټونه را سره په ویډیو کې وکړئ او نظرونه مو را سره شریک کړئ چې آیا دغه فابریکه به ښه دوا تولید کړي او که نه. زه ستاسو نظرونه غواړم چې ستاسو نظرونه تر نورو خلکو ورسوم. راځئ چې څومره دغه ویډیو چې شیر کولی شئ شریک کړئ در سره. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه، خو وخت درته غواړم.